السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې یو وهابي راته وایي چې تاسو مریدان خو پیر پرسته یاست، یعنې د پیر عبادت کوئ. دا طریقت معنا مریدي معنا وایي دې ته پیر پرستي وایي، د پیر عبادت کول. محترم وار به د طریقت بیان درته وکم او وروسته به بیا هغه د ده د خبرې جواب هم درکم. مولانا تقی عثماني د مولانا عبدالحی لکنوي رحمت الله علیه قول راوړي و یو شریعت دی، یو سنت دی، یو طریقت دی. درې شان دي: شریعت، سنت، طریقت. وی ټولو حقوقو ته شریعت ویل کیږي، یعنې د هغه حقوقو نوم شریعت دی. که د الله حقوق وي که د بنده حقوق وي. ګوره حقوق ډیر طولاني بحث غواړي او د عظیم دریاب دی. د الله جل جلاله پر بنده څومره حق دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر امتی څومره حق دی، د مور د پلار پر اولاد څومره حق دی، د خاوند پر ښځې څومره حق دی، د ښځې پر خاوند څومره حق دی، د اولاد پر مور و پلار څومره حق دی، د انډیوال پر انډیوال څومره حق دی. دغه حقوق ته شریعت ویل کیږي. او د دغه حقوقو حدود و اندازه ته سنت ویل کیږي. اشه د مور پلار څومره حق دی، دا بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم را ښوولي دي. په سنتو باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اقوالو باندې دا معلومات موږ ته کیږي چې د مور پلار دومره حق دی. نو حقوق الله دي که حقوق العباد دي، دغه ته شریعت وایي. او د هغو اندازه چې څومره زه دا مسایه حقوق ادا کم، هغه ته نو بیا هغه حدود هغه اندازه ته سنت ته وایي. او حبس حدود، دغه حدود ساتل، پر دغه همیشه توب کول، دغه ته نو طریقت وایي، تصوف وایي، سلوک وایي. د دغه حدودو حفاظت کول هغه ته نو طریقت یا سلوک یا تصوف وایي. نو خلاصه دا سوه چې شریعت ټولو حقوق ته ویل کیږي، سنت د دې ټولو حقوقو اندازه معلومول، او طریقت یا تصوف په د دغه حدودو خیال ساتل، دوام ورباندې کول. نو وایي که دغه درې شیان په سړي کې راسي، شریعت هم راسي، سنت محمدي هم راسي، طریقت هم راسي، بیا بل چاته حاجت نه لري. دا سړی کامل سپرس سو. لیکن وایي عادت تا دی چې دغه درې شان په خپله په سړي کې نسي راکلی، یو شیخ کامل ته ضرورت سته چې هغه به تا ته دغه درې سره مقامات په لاس درکوي. نو ځکه وایي قال را بګذار صاحب حال شو، قال پرېږده صاحب حال سه. موږ اوس ټول علما الا ماشاء الله اکثره صاحب القال بس تر خوله یې راباسو، نور په دی ولا کورپېږي، تور د کسبین دي. صاحب حال شو، پیش مرد کامل پایمال شو، په مخ کې د مرد کامل چې اولیاء الله دي پایمال شو، د هغو اطاعت و فرمانداري وکړه. نو محترمه، طریقت پرپرستی ته نه وایي. طریقت د سنتیاتو حفاظت کول دي. سنتیات هغه احکام الهیه په ښه طریقه په ځان کې عملي کول دي. نو یو شریعت دی، یو سنت دی، یو طریقت دی. دغه درې مقامه چې په انسان کې راسي نو کامل انسان سو. هغه د الله دوست دی، که نر وي که ښځه وي، که شپانه وي که بزګر وي. نو دغه درې شان که په سړي کې راکلی سي، خپله
هغه نه پیر ته ضرورت لري نه موریدي ته ضرورت لري، خو دا محاله د امکان نه لري چې هم د شریعت په سړي کې راسي، هم د سنت په سړي کې راسي، هم د طریقت په سړي کې راسي. ماسې واله پیره کامله هغه به نو بیا دغه ډول خلک جوړ سي چې بې له پیره ژوند کوي، لکه دغه وهابیان چې دوی ځان هغه اصلي موحدین بولي، هغه اصلي مسلمانان ځان بولي، خو په هغه خپلو خبرو کې دوی له ایمانه وتلي. دا خبر چې ده تا ته کړی دی چې ته پیرپرسته یې، اشه دی ستا په زړه علم دی؟ ته پیر ته سجده کوې که الله جل جلاله ته سجده کوې؟ ته که حج کوې که روژه نیسې که زکات ورکوې دا د پیر دپاره ورکوې که د الله دپاره کوې؟ نو خو ده ستا پر زړه علم پیدا کړي، هغه د الله صفت یې ځان ته حاصل کړي، نو خو ته ځان د الله سره شریک کړي، نو خدای مشرک سو په ځانه پوهېږي خواره کوي. نو دغه درې مقامات په انسان کې چې راځي هغه د پیر کامل خو دا دکانداران دي پر دغو باندې مخ خطاوځي. پیر کامل الله جل جلاله دی زموږ جامعه په تصوف باندې مزینه او ښایسته وګرځي. ګوره شریعت د الله احکام دي، د هغو احکامو پیژندګلوي، د هغو حدود، د هغو اندازه به په سنتیاتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره راځي. اشه شریعت یې هم وپېژندی احکام چې لمونځ دی فرض دی، دا د الله حق دی پر موږ چې موږ لمونځ کوو. د لمونځ حد دی هم وپېژندی. اوس ګوره په ټول قرآن کې دا نه دی راغلی چې د ماپښین د 4 رکعته دي او د ماښام د 4 رکعته دي، د ماښام د بیا 3 رکعته دي، په ټول قرآن کې نشته. نو ګوره قرآن خو شریعت دی، قرآن خو احکام درته بیان کړل، حدود یې په سنت رسول الله باندې پیژندل کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم 4 رکعته فرض د ماپښین دي، 2 یې وروسته سنت دي، 4 یې وروسته مخکې سنت دي. د ماښام 3 رکعته فرض دي، 2 وروسته بیا سنت دي. د ماخستان د 4 رکعته فرض دي، 2 وروسته بیا سنت دي. ګوره هغه حدود اندازه رسول الله صلی الله علیه وسلم راوښوله. دریم شی طریقت دی، پر دغه پایبندي کول، دغه بیا همیشه کول، دغه نو طریقت ویل کېږي. نو که څوک طریقت مني شریعت سنت یې نه مني هغه هم ګمراه دی. لکه په تصوف او په طریقت کې چې بعضې ډلې شته، شیخ عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه د خپلې زمانې در بیانوي، لکه دا اوس بعضې مریدان یا پیران چې ځان د شریعت پایبنده نه بولي، دا هم غلط خلک دي. او که دغه ډول بدبیه خلک وي لکه وهابیان چې شریعت سنت مني طریقت بیا نه مني، دا هم ګمراهان دي، دا هم حق ته نه دي رسېدلي. ګوره موږ د طریقت مطلق دفاع نه کوو، نه هر پیر منو، نه هر مرید منو، نه هر عالم منو. هغه عالم، هغه پیر، هغه مرید، هغه شاګرد منو شریعت او سنت و طریقت درې سره کې پکې. شریعت او سنت او طریقت درې سره کې پکې. نو محترم الله جل جلاله دې دغو خلکو ته هدایت وکړي چې پر تاسو باندې د کفر ګمان کوي او یا پر تاسو باندې د شرک ګمان کوي. والدین کی خدمت جنت کا ذرعه صفحه 43 مولانا تقی عثمانی مدد لهم. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته ومغفرته.